یو لیونی او د مستۍ ډکه جینۍ خپل ځان د ګاډي بونټ پورې وتاړي او بیا ګاډي د 200 په سپیډ باندې روان کړي، خو د هغې مخې ته یو خونخواره پاگل راشي او د دې جینۍ سره یو داسې لوبه شروع کړي چې هغې یې سوچ هم نشو کولی. د کهانی په شروعات کې مونږه یو لیسا نومې جینۍ وینو. هغه د ایډونچر خوند اخیستلو لپاره د یو تیز رفتاره ګاډي په چت وخیږي، دواړه طرفه سیټ بیلټ ونیسي او بیا ګاډي په آرام آرام روان شي، خو د دومره خطرناک کار نه پس هم هغې ته څه مزه میلاو نشي ځکه خپل ملګري ته د ګاډي تیزولو ووایي. دا جینۍ هم په پوره طاقت سره اکسلیټر دباو کړي او په راتلونکې لمحه د ګاډي سپیډ د 200 نه هم سیوا شي. په بونټ ملاسته لیسا په اول ځل یو حقیقي خوند محسوس کړي، زړه یې د جوش نه ډک شي او د ډېرې خوشحالۍ نه بچیو شي. د هغې دوه ملګري په اول کې خو ډېر زیات یریدې، خو کله چې د لیسا دا مستي وویني نو د هغوی هم ډار ختم شي او خپلې ملګرې ته داد ورکول شروع کړي. همدغسې درې واړه ملګري د دې خطرناک ایډونچر نه خوند اخیستل شروع کړي. کله چې درې واړه په خپله مستۍ کې ډوبې وي نو په دې وخت یو غټه خطره د هغوی طرف ته را روانه شي. د دوی دا مستي د یو خونخواره ذهني مریض په نظر کې راشي. کله چې د هغه نظر د لیسا په دې جادویي بدن پرېوځي نو سمدستي خپل ګاډي ته وخیږي او د دوی طرف ته را روان شي. بلخوا لیسا اوس هم په خپله مستۍ کې ډوبه وه، هغې ته بالکل اندازه نه وه چې د ایډونچر دا خوند به د مرګ په زهرو بدل شي. کله چې د دې کس ګاډي هغوی ته نږدې شي نو په سیټ ناسته عینه ته څه عجیبه محسوسه شي. د دې نه مخکې چې هغه په څه پوه شي دا لیونې د هغوی ګاډي ډېر په تیزۍ سره ووهه. د سخت ټکر له وجې لیسا غورځېدو ته نږدې وه، خو د خوشقسمتۍ نه عینه ګاډي کنټرول کړي او هغه د غورځېدو نه بچ کړي. درې واړه په دې حیرانه وي چې آخر دا کس دی څوک او موږ سره یې څه دښمني ده. هغوی په دې سوچ کې وي چې په دې وخت دا لیونې یو ځل بیا ګاډي د هغوی طرف ته تیز کړي او یو بل ټکر ورکړي. دویم ټکر د اول نه ډېر زیات تیز و. د سختې جټکې له وجې لیسا هوا ته پورته شي او د لاس نه یو پټۍ هم خطا شي. هغه د غورځېدو په حال کې وه، خو دا لیونې بیا هم ونه درېږي او د دوی ګاډي بار بار وهل شروع. د مسلسل ټکرونو له وجې د هغې نه دواړه پټۍ خطا شي. هغه د ګاډي سیټ ته د ننوتو ډېر کوششونه وکړي، خو ګاډي ډېر تیز روان و ځکه هغه کامیابه نه شي او بیا د بونټ سر په دواړو لاسونو ونیسي، دواړه خپې کولاو کړي او په بونټ باندې پوره دباو واچوي ځکه چې لږه غلطي هم د هغې مرګ جوړېدی شو. دا ذهني مریض اوس هم په هغوی پسې و. د ډېرې یېرې نه د لیسا بدن پر رپېدو شي، د ایډونچر شوق یې بالکل هیر شي او اوس هغې صرف ژوندي پاتې کېدل او واپس خپلې مور ته تګ وغوښتو. هغه د دې لیوني نه د خپل ژوند سوالونه شروع کړي، خو دا ذهني مریض الټه په هغې پورې خنداګانې شروع کړي. عینه چې دا وویني نو هغه ته کنځلې او دمکیانې شروع کړي چې کیدای شي ویریږي او موږ پرېږدي، خو الټه دا لیونی نور هم غوسه شي او د دوی ګاډي وهل شروع کړي. درې واړو ته پته ولګي چې دا لیونی موږ بغیر د وجلو نه پرېږدي ځکه هغوی خپل ګاډي ډېر په تیزۍ سره یو بل طرف ته راتاو کړي او دا لاره بدله کړي. د دوی دا سوچ و چې کیدای شي دا لیونی په موږ پسې را نه شي، خو هغه د ودرېدو والا نه و او په دوی پسې لکه د سوري لګېدلی و. کله چې د دې لیوني ګاډي شاته یو ځل بیا وویني نو هغوی ته پته ولګي چې دا یو انتهایي خطرناک او پاگل انسان دی. د لیوني ګاډي چې دوی ته راورسي نو لیسا د هغه ګاډي ته یو زورداره لته ورکړي او هغه ته ووایي چې زموږ نه لرې شه، خو د لیوني دماغ یو ځل بیا خراب شي او د دوی ګاډي ته یو خطرناک ټکر ورکړي. لیسا بالکل د بونټ غاډي ته ورسي او د غورځېدو ولوي، خو لیونی بیا هم ونه درېږي او یو ځل بیا د ټکر ورکولو تیاری ونیسي. خو څنګه چې ورته رانږدې شي نو په دې وخت یو بل ګاډي راشي. د اکسیډنټ نه د بچ کېدو لپاره هغه خپل ګاډي یو پټي ته ورکوز کړي. جینکۍ چې دا وویني نو ډېرې زیاتې خوشحاله شي او دا وګڼي چې موږ د هغوی نه بچ شو، خو لیونی یو ځل بیا په پوره طاقت سره اکسلیټر دباو کړي او هغوی ته ځان نږدې کړي. د لیسا هم طاقت ختم شي، لاسونه یې ډېر زیات ستړي شي او غورځېدو ته نږدې شي، خو د هغې سره بله لار نه وه. په دې وخت لیونی یو ځل بیا د ټکر ورکولو تیاری ونیسي، خو څنګه چې حمله کوي نو عینه د خپل دماغو استعمال وکړي او ګاډي ډېر په تیزۍ سره یو بل طرف ته تاو کړي. د دې چال په وجه د لیوني کنټرول خطا شي او ګاډي د سړک نه ښکته وغورځي، خو هغه ته څه نقصان ونه رسي. سمدستي د ګاډي نه راکوز شي او ناڅاپه په خندا شي ځکه چې عینه دومره په تیزۍ سره ګاډي تاو کړی و چې د هغې نه لیسا ډېره لرې ګذر شوې وي. دواړه ملګري ډېرې زیاتې خفه وي او دا وګڼي چې لیسا مړه شوې ده، خو په دې کې ناڅاپه د واښو نه اواز راشي چې زه ژوندی یم. اصل کې په دې ځای کې دومره ګڼ واښه و چې لیسا د یو خطرناک اکسیډنټ نه بچ کړي او د هغې بدن ته څه نقصان ونه رسي. بل طرف لیونۍ ته دوی په دې بد حالت باندې ډېر زیات خوشحاله وي. ناڅاپه یو ډز وشي او د هغه اوږه ولګي. خوشقسمتۍ نه دې جینکو ځان سره یو تماچه راوړې وه. لیونۍ چې د دوی دا خطرناک روب وویني نو سمدستي ګاډي ته وخیچي او د دغه ځای تښتي، خو د جینکو په زړونو کې هم اوس یو نه ختمېدونکې غوسه پرته وه. هغوی په هر حالت د دې
لیونی نه خپله بدله اخیستل غوښتل. لیسا د سړک په غاړه د اوسپنې یو پایپ راوباسي او د بدلې اخیستلو لپاره د لیونی طرف ته روان شي. لیونی مخکې په یو ځای کې ودرېدلې وي او د خپلې اوږې نه ګولې وباسي. د هغه په سوچ کې هم نه راتلل چې دا جنکې به د بدلې اخیستلو لپاره ما پسې راځي. څنګه چې د جنکو ګاډي راورسي نو لیسا ډېر په تیزۍ سره راکوزه شي او د دې لیوني په ګاډي باندې د پایپ ګوزرونه شروع کړي. هغه ډېر په تیزۍ سره ګاډي سټارټ کړي او د دغه ځای نه په تښتېدو کې هم کامیاب شي. خو جنکو هم اوس خپله بدله نیمه نه پرېښوده. دوی هم ورپسې روانې شي او څنګه چې د هغه ګاډي ته ورسي نو د ده ګاډي هماغسې وهل شروع کړي څنګه به چې د دوی ګاډي وهلو. لیونی ډېر زیات په تکلیف کې وي. د هغه اوږې نه ډېره زیاته وینه روانه وه او د هر ټکر سره به یې ډېر سخت درد کولو. کوم کس چې تر اوسه یو سخت ظالم و هغه اوس یو بېوسه مظلوم جوړ شوی و. د ځان بچ کولو لپاره لیونی اکسلیټر ته فول زور ورکړي او خپل ګاډي په یو کچا سړک تاو کړي لږ ساده لپاره د جنکو نه خلاص شي. خو دا آرام تر ډېر وخته پورې پاتې نه شي ځکه چې جنکې یو ځل بیا هغه ته راورسي او خپله کاروایي شروع کړي. په دې جنګ کې دواړه ګاډي هایوې ته ورسي او هلته هم خپل جنګ هماغسې جاري وساتي. د دې په وجه نور بې ګناه ګاډي هم د دې جنګ ښکار جوړ شي. لیونی یو ځل بیا لاره بدله کړي او ډېر مخکې لاړ شي. خو کله چې وروستو د جنکو ګاډي وویني نو هغه ته پته ولګي چې زه څومره هم کوشش وکړم نو د دوی نه ځان نشم بچ کولی. کله چې د تېښتې ټولې لارې بندې شي نو دا لیونی مجبوره شي او په ژړا ژړا د دې جنکو نه د خپلو ټولو غلطو معافي وغواړي. هغه جنکو ته وایي چې ما خو تاسو ته څه نقصان رسول نه غوښتل، ما خو تاسو سره ټوکې کولې. په لیسا باندې هم د دې لیوني له وجې یو لوی قیامت تېر شوی و ځکه د هغې په زړه کې رحم رانه شي او اینه ته ووایي چې په پوره طاقت سره د هغه ګاډي وهل جاري وساته. لیونی چې د درد نه په تړپېدو شي نو جنکو ته به یو عجیبه سکون میلاوېدو. یو بل زوردار ټکر ورکړي او ګاډی یې د سړک نه بهر کړي. د هغه د زخمونو نه وینه ډېره زیاته لاړه شي او لیونی بېهوشۍ ته نږدې شي خو جنکې یې بیا هم پرې نه دي. په منډه منډه د هغه ګاډی د سړک په غاړه یو مضبوط بورډ سره ولګي خو د یو خطرناکې حادثې نه بچ شي او مخکې خپله تېښته جاري وساتي. مخې ته دوه سړکې راشي. لیونی خپل ګاډی لاندې تاو کړي او د جنکو ګاډی د تېز سپیډ له وجې بره لاړ شي. هغه دا وګڼي چې جنکې زما نه جدا شوې او زه ترې بچ شوم خو لږ مخکې دواړه سړکې یو ځل بیا میلاو شي. جنکې چې څنګه د هغه ګاډي وویني نو اکسلیټر ته زور ورکړي او په پوره طاقت سره د لیوني ګاډي ووهي. د خطرناک ټکر له وجې د هغه ګاډي الټه شي او حالت یې ډېر زیات خراب شي خو جنکې یې بیا هم پرې نه دي. د ګاډي نه یې په زوره راوباسي او خطرناک وهل ورسره شروع کړي. دومره بد یې ووهي چې د جنګلو نه بهر شي او اخر کار بېهوشه په ځمکه راپرېوځي. د اینه زړه بیا هم دمه نه شي. هغه مخکې راشي او د دې لیوني سر ته یو زورداره کیک ورکړي. هم په دغه سین سره دا فلم ختم شي. ویډیو در سره لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.